بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، محترمو ډیر خلق غواړي چې د یو ګناه نه ځان خلاص کړي، خو خلاصېدلی نشي. او ډیر ځوانان او ډیرې خویندې چې په عشق او په مینه او محبت کې مبتلا یې غواړي چې د دې شیانو نه ځان خلاص کړي، خو خلاصېدلی نشي. او ډیر خلق د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یي. یو مشکل ختمیږي بل ورته راځي، او ځان غواړي د مشکلاتو نه ځان خلاص کی، خو خلاصېدلی نشي. د څه وجه ده او څه سبب ده؟ محترمو، د دې یوه وجه ده او ډیره مهمه وجه ده او ډیر مهم سبب ده، او یو علاج ده. سبب دا دی چې محترمو، دا مشکلات او موږ د ګناه نه ځکه ځان نشو خلاصولی چې موږ لار خطا کړی، هدف هم خطا کړی. کله چې انسان خپل په زندګۍ کې لار وپیژني او هدف وپیژني، نو هغه انسان هیڅ کله نه ناکامیږي. د دې وجې نه کفار لا په دې باندې اقرار کوي. یو ډاکټر دی د چارلز جینز په نوم باندې، چې د نفسیاتو د سلوکیاتو ډاکټر دی. د هغه یو کتاب دی الذات العلیا په نوم باندې، چې عربۍ ته ترجمه شوی. هغه کې وایي څوک چې په زندګۍ کې هدف نه لري، نو هغه انسان قانون دا دی چې هغه به د یو مشکل نه خلاصیږي او په بل کې به واقع کیږي. او د هغه مثال داسې دی لکه په یو کشتۍ کې چې ناست یې، داسې کشتۍ چې هغه کشتیوان یا انجن نه لري، نو هغه چې بحر او سمندر ته کم طرف ته بوتلي، هغه طرف ته دې روانوي. نو د دې وجې نه تعیین د هدف او هدف خپل معلومول او صحیح هدف دا ډیره مهمه ده. نن سبا زموږ په معاشره کې د 90% بلکې که درته ووایم چې 95% خلکو نه که تپوس وکړې چې ستاسو هدف په زندګۍ کې څه دی، نو هغوی په خپل هدف کې غلط دي. د اکثره خلکو، دا 95% خلکو دا هدف دی چې ښه زندګي تېره کړي. وایي زما هدف دا دی چې زه ښه زندګي تېره کړم. ښه زندګي څه ته وایي؟ دې ته وایي چې ډېرې پیسې ولرې، ښه شهرت ولرې، زامن ولرې، دوستان ولرې. بعضې ځوانان لا وایي چې موږ ډېرې جنکۍ دوستانې ولرو، او جنکۍ وایي چې موږ ډېر ځوانان دوستان ولرو. ښه زندګي دې ته وایي چې مالونه ولرې، ښه زندګي دې ته وایي جایدادونه ولرې، کور ولرې، باډیګارډان ولرې، نور داسې شیونه چې هغه د دنیا شهوات، دې ته دوی ښه زندګي وایي او دې ته هدف وایي. د دې وجې نه کله چې په دې شیونو کې معمولي ګډوډ راشي، یا ورته میلاو نشي، یا یو بل مشکل ورته پیښ شي، نو بیا ډېر زیات ورباندې تکلیف وي. که ستاسو فکر ډېر خلک داسې، زه بعضې کسان پیژنم چې ښه په غټ مقام کې وو او په غټ منصب کې وو، لکه په یونیورسټۍ کې سبق وو او په پوهنتون کې سبق وو، خو د مینې او د محبت د وجې نه هغه سبق یې پرېښوسته او په هغه کې لاړ ولی شو، او دماغ یې پسې خراب شي. د بعضې بیا انتحار او خودکشۍ ته نږدې شي. د څه وجه ده؟ دا وجه ده چې دوی دې شي ته هدف وایي. خو محترمو، دا هدف نه دی، ځکه چې دا هدف زایله کېږي، پناه کېږي. داسې شی د ځان دپاره هدف مه ټاکه چې هغه پناه کېږي او هغه زایله کېږي. داسې شی د ځان دپاره هدف وټاکه چې هغه ستا دپاره پاتې. د ځان دپاره جنت هدف وټاکه چې هغه زندګي نه ختمیږي، بلکې یوازې جنت هم نه، د ځان دپاره دا هدف وټاکه چې په جنت کې به غټ مقام ګټم. دا غټ هدف دی. د ځان دپاره دا هدف وټاکه چې زه به په دې دنیا کې د خپل قوم دپاره، د مجتمع دپاره، د ملک دپاره، د خپل اسلام دپاره، د خپل دین دپاره یو کار کوم. زه الله رب العالمین عبث نه یم پیدا کړی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ایا ستاسو دا فکر دی الله وایي چې ما تاسو عبث پیدا کړی، بې فایدې مې پیدا کړی؟ نه، ته یو کار هیڅ کار بې فایدې نه کوي. نو الله رب العالمین چې حکیم ذات دی، هغه به څنګه بې فایدې کار وکړي؟ د دې هر شي ستا نه تپوس کېږي. نو باید خپل هدف وپېژنې محترم. د دې وجې نه که چېرته ته خپل هدف وپېژنې، هغه هدف دا چې ته مجتمع ته کار وکړې، د یتیمانو کفاله وکړې، د کونډو رونډو کفاله وکړې، د تعلیم په لحاظ سره کار وکړې، خپل قوم ته، خپل ملک ته، خپل مجتمع ته یو داسې شی پیش کړي چې په هغه باندې د هغوی ترقي وشي، په هغه باندې د هغوی سترګې روښانه شي، په هغه باندې هغوی فخر کوي. نو دا صحیح هدف دی.
او که چیرته هغه شیونه چې هغه ثانوي امور دي، هغه دویمه درجه کې دي، په درېیمه درجه کې دي، هغه ته رامخکې کې او په دې اول نمبر کې کېدی، نو ضرور به بیا ته د مشکلاتو سره هم مخامخ یې، او ضرور به بیا ته د کړاوونو سره، او ضرور به بیا ته ګناه هم نشې پرېښوستلی، ځکه چې ستا هدف هغه یو هدف انسان هېڅکله پرېښودلو ته تیار نه یې. د دې وجې نه ته سګرېټ هم نشې پرېښوستلی، نسوار هم نشې پرېښوستلی، بل کار هم، ځکه ستا هدف دی چې ته زندګي تېره کړې. او کله چې ته هغه هدف نه کې او هدف د الله رضا کې، د خپل امت رایښول کې، د دې امت دپاره کار کول کې، نو بیا هغه نور شیونه په دویمه درجه کې شي، او ته کولی شې چې بیا ګناه په اسانه پرېږدې، او ته کولی شې چې کله بیا دنیا کې تا ته تکلیف ورسي هغه ته د ډېر اهمیت ورنه کې، او ته کولی شې چې بیا مینه، محبت، دا دوستان او دا شیونه ټول پرېږدې. د صحابو حالت ته وګوره، نو هغوی څنګه دا شیونه زر پرېښودلی شو؟ هغه ځکه چې دوی یو هدف درلوده چې هغه جنت و، په جنت کې غټ مقام و، د دې دین نصرت و، د دې دین نشر و، د دې دین اشاعت و، او د خپل قوم دپاره، د دې امت دپاره، د ملت دپاره کار کول د هغوی هدف و. الله رب العالمین دې وکړي چې ما او تا ته د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد